کالیفورنیا ډي ام وي د پرمټ د پراکټس امتحان ته ښه راغلاست. دوهمه برخه. 11مه پوښتنه: کله چې تاسو زرغون ترافیک څراغ ته راورسیږئ او څلور لاره بنده وي، تاسو باید: اول. بشپړ سټاپ ته راسئ، یعنې ودرېږئ او څلور لارې ته د ننوتلو دمخه نورو موټرانو ته لاره ورکړئ. دوم. که څلور لاره خلاصه وي، نو درېدلو ته اړتیا نه لرئ. دریم. د نورو موټرانو د لارې ووځئ ترڅو د نورو موټرانو له مخه لیرې سئ. ځواب: بشپړ سټاپ ته راسئ، یعنې ودرېږئ او څلور لارې ته د ننوتلو دمخه نورو موټرانو ته لاره ورکړئ. 12مه پوښتنه: هغه د ریل کراس چې څراغ یا بله نښه ونه لري، سپیډ لیمټ یې څو دی؟ اول. 25. دوم. 15. دریم. 20. ځواب: 15. 14مه پوښتنه: تاسو زرغون ترافیک څراغ ته راورسېدلاست او نورو موټرانو څلور لاره نیولې ده، تاسو باید څه وکړئ؟ اول. څلور لارې ته لږ ننوځئ. دوم. ترڅو چې څلور لاره نه وي خلاصه سوې، څلور لارې ته مه ورتېرېږئ. دریم. څلور لارې ته ننوځئ او د لارې تر خلاصېدو انتظار وکړئ. ځواب: ترڅو چې څلور لاره نه وي خلاصه سوې، څلور لارې ته مه ورتېرېږئ. 14مه پوښتنه: په کومو درو وختونو کې ډېر ضروري دی چې تاسو شاته د موټرانو دپاره وګورئ؟ اول. شاته تلل، ژر موټر کاټول او په څلور لارې کې تېرېدل. دوم. شاته تلل، د لین بدلول او موټر کرارول. دریم. د لین بدلول، په څلور لارې کې تېرېدل او موټر کرارول. ځواب: شاته تلل، د لین بدلول او موټر کرارول. 15مه پوښتنه: موټر شاته کول. اول. هر وخت خطرناکه دی. دوم. خطرناکه دی که تاسو مرسته کوونکی ولرئ. دریم. یوازې په غټو موټرانو کې خطرناکه دی. ځواب: هر وخت خطرناکه دی. 16مه پوښتنه: د مکتب زون سپیډ لیمټ چیرې چې ماشومان وي څو دی؟ اول. 15. دوم. 25. دریم. 20. ځواب: 25. 18مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول. سړک مخ ته پراخه کیږي. دوم. راسته لین ډېر ژر ختمیږي او موټران باید په یوه لین کې ولاړ سي. دریم. فری وې یا هایوې ته د ننوتلو لاره. ځواب: راسته لین ډېر ژر ختمیږي او موټران باید په یوه لین کې ولاړ سي. 18مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول. د پیاده تګ لاره. دوم. د ښوونځي لاره. دریم. د موټر سایکل لاره. ځواب: د پیاده تګ لاره. 19مه پوښتنه: تاسو په یوه څلور لارې کې یو کوچنی ټکر وکړ. څوک خوږ سوی نه دی او موټر ډېر لږ خراب دی. تاسو باید: اول. خپل موټر په ترافیک لین کې پرېږدئ ترڅو چې ترافیک او یا هم پولیس رارسیږي. دوم. که امکان ولري خپل موټر د څلور لارې څخه وباسئ. دریم. خپل موټر هیڅ مه لیرې کوئ. ځواب: که امکان ولري خپل موټر د څلور لارې څخه وباسئ. 20مه پوښتنه: پیاده تګ په سړک باندې څه وخت اجازه لري؟ اول. یوازې په کنټرول سوي څلور لارې کې. دوم. یوازې چې د پیاده تګ نښه وي. دریم. که د پیاده تګ نښه وي او که نه وي. ځواب: که د پیاده تګ نښه وي او که نه وي. د دوهمې برخې پای. ګرانو لیدونکو، که تاسو غواړئ چې نور پراکټس امتحانونه وګورئ، نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ټیک ټاک پیج مو فالو کړئ.